د پیشو او د چرګې ښکلې پخه دوستي. په ځنګل کې یو نیر او د نیر په غاړه یو ښکلې شانتې لار وه. د یو ځل خبره ده چې په دغه لار یو چرګه تېرېده چې اچانک یې د مګرمچ په خوله کې د پیشو بچې په چغو ولیدو. مګرمچ خپل ځان سره خپلې ګوپا ته اوړل غوښتل. هغه خوار ډېر چغې ووهلې خو څوک یې د مدد دپاره رانغلل او آخر داسې وشو چې مګرمچ هغه د پیشو بچې چې دی هغه خپل ګوپا ته یوړو. چې کله چرګې دا ټول منظر سیکو نو چرګې خپل ځان سره ووې چې دا د پیشو بچې به د کوم ځای نه روچت کړي د پسې به خو خپله مور ډېره جاړي. ماله اوس وخت کې پکار دي چې زه دا د پیشو بچې د مګرمچ د خولې نه بچ کم. نو چرګې ځان سره داسې ووې او بیا لاړه د مګرمچ خواله او مګرمچ ته یې ووې ای مګرمچه ته خو لاړې غرق و تباه شوې اوس مانه نشي بچ کېدی. خو چې کله دې مګرمچ ته دا چرګه داسې ووایي نو مګرمچ پې اړه غوږه مو نه ګري. نو بیا چرګه وایي مګرمچ ته تا چې دا د پیشو بچې ګیر کو تا ته پته شته چې دا د چا بچې دی؟ دا تا ډېره غټه غلطي وکړه. پته درته نشته چې دا د چا بچې دی؟ چې کله چرګې ورته داسې ووایي چې دا د چا زوی دی نو مګرمچ هغه د پیشو بچې پرېښو او دی ورته ووایي چرګې ته ای چرګې په چغو چغو دې راله دماغ خراب کړل او دا تاسو ووایي چې زه د پیشو بچې وخورم نو څوک په مې څوک کي زه د چا نه هم نه یېرېږم. چې کله مګرمچ د خپلې خولې نه هغه د پیشو بچې خوشې کو نو هغه په منډو منډو لاړو وتښتېدو او دلته چرګه هم په مزو مزو کې روانه وي او ځان سره سوچ کوي چې نن ما د یو پیشو د بچي ژوند بچ کو او داسې چرګه د مګرمچ نه دا د پیشو بچې خلاص کی. نو مګرمچ ډېر غوسه وي نو چرګې ته په سوچ کې وایي ډېره به راته شي چرګې تا نه به زه دا بڼې ټولې صفا صفوح کم تا به زه د ځمکې ځمکې لرولم تا خو زما ټول هر څه خراب کړل. د پیشو بچې په منډه منډه لاړو او خپلې مور سره خوا کې ودرېدو او مور ته یې ټوله کیسه بیان کړه چې داسې ما سره وشو. کله چې پیشو د خپل بچي دا ټولې خبرې واورېدې نو را روانه شوه د چرګې د مهربانۍ د ادا کولو دپاره. چې کله ورغله او میلو شوه ورسره نو ویې ورته اورېکو ته نه وې نو نن به زما زوی مګرمچ خوړلې اوس تا ډېره ډېره مهرباني چې زما زوی دې بچ کو. نه داسې هېڅ خبره نه ده. موږ دواړه خو یو ځنګل کې اوسېږو. موږ له پکار دي چې د یو بل مدد وکړو. د دې نه پس پیشو او چرګه دواړه یو بل سره د دوستۍ لاس میلو کي او دواړه دوستان جوړ شي. چې دې دواړه په دوستۍ سی کړل نو مګرمچ له ډېره غوسه ورشي او په زړه کې وایي د دې دواړو په منځ کې دوستي وشوه دې چرګې ما نه دا پیشو خلاصه کړې وه که نه د دې نه خو به دا بدله اخیستل غواړي هر قسم وي نو دې نه به زه دا بدله خپلالم. بیا یو ورځ داسې وشي چې چرګه مګرمچ خپله خوله کې ونیسي او دا پیشو وله راشي. چې پیشو د مګرمچ خوله کې دا چرګه وویني نو ووایي ورته ای مګرمچه زما دا دوسته پرېږده. نو بیا مګرمچ پیشو ته وایي ستا دوست به پرېږدم خو په یو شرط ته ماله خپل بچی راوله چې هغه وخورمه هله به ستا دا دوسته پرېږدم. اوس تا یو چالاکیم نه چلیږي. په دې خبرو اورېدو پیشو لږ سوچ وکړي او بیا مګرمچ ته وایي زه تاله د خپل بچي څنګه درکم داسې زه هېڅکله نشم کولی. پیشو مګرمچ ته داسې ووایي او د دغه ځای نه لاړه شي خپل بچو طرف ته. چې پیشو مګرمچ ته داسې ووایي نو مګرمچ چرګې ته وایي ستا دوست سره خو ستا هېڅ پروا نشته ته مړه کېږې زه دې خورم او د هغې هېڅ پروا نشته. اوس به دې رانه څوک خلاصوي اوس خو ستا څوک هم نشته تا زما نه څوک هم نشي بچ کولی. کله چې مګرمچ داسې ووایي نو چرګه خوړلو والی چې په دې کې پیشو خپلو ملګرو سره په رامنډو را روانه وي او په یو ځای په مګرمچ حملو کی او مګرمچ خوږ شي. د خوږېدو په وجه د مګرمچ خوله کلو شي او چرګه ترېنه خلاصه شي. نو یو خوا یو پیشو ولاړی هغه مګرمچ ته وایي ولې تاسې وې چې زه به د خپل دوست ژوند نه بچ کوم د نن د پسه زما د چرګې په دوستۍ کې را نشي ګینې ښه به درلني.
ټولې پیشوګانې بیا یو ځای لاړې شي او مگرمچ په هغه ځای کې خوږ پاتې شي. نو بیا چرګه پیشو ته وایي ما خو ځان سره په زړه کې وی چې نن زما اخري ورځ ده. ډېره مننه پیشو چې تا زما جان بچ کو. دا څه وې چرګې تا راته ویلي وو که نه چې د یو بل مدد کول پکار دي. دا مگرمچ تاسو چې بل څوک پم نه تنګئ. او دلته مگرمچ د همیشه د پاره د دنیا نه لاړو. ها دوستانو د دې کهانۍ نه به مونږ څه سبق کلو؟ د دې کهانۍ نه به مونږ دا سبق کلو چې مدد د هر چا پکار دی، خو هغه ستا دشمن ولې نه وي. څه پته لګي د دغه دشمن ته نن مدد وکې، سبا دغه دشمن ستا ښکلی دوست جوړ شي. بس دوستانو مدد د هر چا پکار دی. دوستانو کو ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کې او کو چینل باندې نوی یې نو چینل هم سبسکرایب کې د نورو داسې ښکلو ویډیوګانو دپاره. بس اوس ماله اجازت راکې چې چرته هم یې خوشحاله آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.